جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو د نصیر بنسټ مرستې هم د بغلان ولایت غمیزې ته ورسېدې چې انشاءالله دا دلته په دغه سیلاب ځپلو خلکو باندې تقسیموو چې په دغه مرسته کې موږ 600 کمپلې راوړي دي 130 خیمې دي او نور هم انشاءالله زموږ کومکونه په لاره باندې دي را روان دي چې انشاءالله دا په دغه خلکو باندې انشاءالله تقسیموو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا درې کسان د درې کورونه پاتې دی نور ټول وګړي شهیدان شوي او ګرد شهیدان شوي دغه درې کسان پاتې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما عبدالقادر است. این مسجد محروم ابیلابای است. با تعداد 50 نفر فامیل اینجا زندگانی میکرد. ناگهانی یک دره فول اولا میگه یک ناگهانی ساعت 2 بجه قبل از ظهر سیل ناگهانی آمد. مردم یک دم قشلاق زیر سیل لغت کرده بردش. یک تعدادش زندگان در کو برمد تا مایده و چایده و زندگیش هم مگشته تا زخمی و چکرش بردن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، موږ د نصیر خیریه بنسټ ټیم خپلې مرستې د هوا له لارې د افغانستان بغلان ولایت بورخې ولسوالۍ ته را انتقال کړې. دلته د بغلان ولایت د بورخې ولسوالۍ خلک انتهایی زیات له بد بحرانه تیریږي او ستاسې مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، د نصیر خیریه بنسټ همدا شیبه د بغلان ولایت د بورخې ولسوالۍ په کلول ولیا سیمه کې قرار لري. څرنګه چې تاسو ته پته ده، دغو خلکو په وروستیو سیلابونو کې خپل کورونه او پناه ځایونه له لاسه ورکړي او کومه پناه سرپناه یې نه درلوده او د شنه اسمان لاندې ژوند کوه. د نصیر خیریه بنسټ ورته تر اوسه پورې شاوخوا 120 خیمې توزیع کړي دي او پاتې نورې خیمې به په راتلونکو ورځو کې توزیع کړي. ستاسو د مرستو له برکته له نیکه مرغه دوی اوس په خیمو کې ژوند کوي. نو له نصیر خیریه بنسټ سره مرسته وکړئ تر څو د داسې اړمنو خلکو سره لاسنیوی وکړي. صادقا في المدى